وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدني علما. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم طلباء کرام ورونو، دا چې تاسې خپل زندگی علم ته وقف کړې ده، نو د علم په باب زه لږ خبره درته وکم چې سړی د یو شي طلب کوي، نو چې څومره د قیمت نه خبریږي دغومره یې بیا شوق زیاتیږي. او که سړی د یو شي طلب کوي خو په کمالاتو یې نه یې خبر، په قیمت یې نه یې خبر، نو قدر یې بیا په زړه کې نه یې ورسره. د خدای متعال په دنیا کې په مخلوقاتو باندې بې حد زیات نعمتونه دي، خو دا دنیایي نعمتو ته که د اغوستو دي، که د خوړلو دي، که د سکونت ځایونه دي، که موټرې دي، دغو ټولو ته باغو او مارکیټو ټولو ته خدای متعال متاع قلیل ویلی ده. لږ ګټه متاع. یو عالم لیکي چې ما د متاع لفظ معنا نه وزده، تلمه چې د یو استاز نه د یو عالم نه د متاع د لفظ ترجمه زده کم، چې هلته خدای پکې چې د دنیا چې د متاع قلیل ده. د متاع څه شي ته وایي؟ وایي په لارې تلم کوچیان پراته دي، یوې جنکۍ خپلې مور ته ناره کړه. دا د عربو هغه خلک چې کوچیان وي هغه اصلي فصیح عربي وایي: یا اما جاء الکلب و اخذ المتاع. ای مور سپی راغی متاع یې وتښتوه. زه تلم د متاع د لفظ په ترجمه پسې، ما ویل ښه دا د متاع نو اوس ورته وګوره چی دي. ګورم هغه ښځې چې کوم لوښی غوړ په کومه څیره کوم ټوکرې باندې پرېمینځي، هغه غوړ ټوکری پروت ده، سپی راغی هغه یې وتښتوه. نو زه د متاع د لفظ په ترجمه پوه شوم. په دغه ټوکرې باندې، تاسې هم ټوکری ورته وایې، دا رنځه څیره باندې یو وارې یا دو وارې لوښی مینځل کېږي، نور ډېر غوړ شي بیا لوښی نه په صفا کېږي. نو خدای پاک دا ټولې دنیا ته، د دنیا دغه ټولو نعمتو ته متاع قلیل ویلی ده. خو علم ته خدای پاک څه ویلی دي؟ ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. الله تعالی وی چاته چې خدای پاک علم نافع ورکو، هغه علم چې د پیغمبر علیه السلام نه منقول ده. جبرائیل علیه السلام د لوح محفوظ نه راوړی د پیغمبر علیه السلام ته. هغه نافع علم چې چاته خدای پاک ورکو، نو الله وی دغه انسان ته الله خیر کثیر ورکو. ټول دنیا ته متاع قلیل او علم ته خیر کثیر. چونکې دلته کشران طالبان ډیر دي، خو دغه کنکیو کتابو کې خبره د خیر څخه د اسم تفصیل ده، دلالت کوي په زیادت باندې. بیا کثیران د تاکید لپاره ذکر کړه، ډیر خیر کثیر خیر ده. بیا اسم تفصیل په درې طریقو باندې استعمالیږي. دلته یوه طریقه باندې هم نه د استعمال شوی، نه په الف لام، نه په اضافات، نه په مین، ځکه په هغه کې مفضل علیه معلومیږي چې دا څادر بهتر ده تر دغه کمبلې، نو تر یو خاص شي بهتر شو. او چې مفضل علیه نه ذکر، نو دا معنی چې دا تر هر شي بهتر ده. خدای پاک د علم سره مقابل شی نه کړی ذکر چې تر چی شي خیر ده. نو معلومیږي د دنیا تر ټولو نعمتونه علم لوی خیر ده. خو دغه لوی خیر چاته خدای پاک ورکوي؟ نبی علیه الصلاة والسلام من یرید الله به خیرا، چاته چې خدای پاک د ډیر خیر اراده وکړه، یفقهه په دین، یې غته فقاهت په دین کې ورکوي. نو دا طالب د په دې پوه شي چې زه چې د کور نه راوتلی یم، الله تعالی دغه علم ته منتخب کړی یم، ما ته خدای پاک د ډیر خیر اراده کړې ده چې ما سره ډیر احسان کوي. ځکه خو نبی علیه السلام یې چاته چې خدای پاک اراده د ډیر خیر وکړه، نو هغه ته په دین کې پوهی ورکوي. الله په دین کې پوهی ته خیر کثیر ویلی ده. بیا په ټولو مخلوقاتو کې زیات علم خدای پاک انبیاء علیهم السلام ته ورکړی.
په انبیاء علیهم السلام کې ډیر زیات علم خدای پاک بیا پیغمبر علیه السلام ته ورکړی، خو پیغمبر علیه السلام ته خدای پاک یې قل رب زدنی علما، ما ته نورم سوال کوه چې خدای پاک علم نورم را زیات کړي. علم الاولین والآخرین خدای پاک ورکړی چې څومره انبیا مخکې تیر شوي دي، انسانان تیر دي او تر قیامته چې را روان دي، د انسان د بشر په استعداد کې چې څومره قوت د علم شته، خدای پاک تر هغو ټولو خلکو نه نبی علیه السلام ته زیات علم ورکړی. خو بیا ځکه چې محبوب ته ښه برخه ورکوي، چاته چې د خیر اراده وکړه نو هغه ته په دین کې پوهه ورکوي، نو دایم پوه کوي ته ما ته دغه سوال کوه چې خدای نعمت تعالی ما ته علم نورم را زیات کړي. پیغمبر علیه السلام د دنیا په متعلق کې چې خلکو کفارو به ده ته پیغور ورکوه په مسکنت باندې، الله تعالی ده ته وی که غواړې چې د سرو زرو غونډۍ درته جوړې کړم نو سره زر به دومره درکړم چې د خوړونه په ډک وي. نبی علیه السلام یې چې نه زه یې نه غواړم، خدای پاک داسې زندګي غواړم چې یوه ورځ موړ یم یوه ورځ وږی، چې موړ یم د تا د نعمت په شکر ادا کوم، چې وږی یم تا ته به زارۍ کوم چې انسان همیش په تکلیفو کې ویم کله بې صبري تر کېږي، خو چې که انسان همیش په راحتو کې وي بیا تکبر و لویي تر کېږي، خدای پاکې بیا ویریږي. نو زه داسې زندګي غواړم خدای پاکه چې ام شاکر شم ام صابر، چې نعمت را کو د هغه شکر ادا کم، نو د شکر مقام ایمان دواړه جزء دي، دغه دوه جزئین ته کمال د ایمان هلته ده چې انسان صابر هم وي شاکر هم وي، او چې تکلیف را باندې راشي صبر وکوم. دغه علم ته خدای پاک چې دومره لویه فضیلت ورکړی چې تر ټولې دنیا نه بهتر ده، دا په څه حیثیت باندې ده؟ حضرت مجدد الفسانی رحمه الله وایي چې شریعت د انسان د دنیا او د آخرت د کامیابی ضامن ده، چې څوک په شریعت باندې منګولې خښې کړي دا انسان به په دنیا کې هم کامیابي په آخرت کې هم. خو شریعت د څه شي نه عبارت ده؟ وایي درې جزء لري: علم، عمل، اخلاص. دا د موږ د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعه ده، د سعادت ضمانت طبقه. خو اول علم ده، اول علم ده. خدای پاک پیغمبر علیه السلام ته اول چې سورت مبارکه د علق 15 آیتونه نازل کړي نو حکم دی اقرا ورته کړی ده. خدای پاک د قرآن عظیم شان د نعمت ذکر چې کوي، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. د قرآن عظیم شان تعلیم اول نعمت ذکر کړی، د انسان پیدایښت وروسته ذکر کړی. د انسان پیدایښت د دغه لپاره د چې د قرآن به زده کړه کوي، د قرآن به تلاوت کوي، په قرآن به ایمان راوړي، په قرآن عظیم شان باندې به عمل کوي، د دغه لپاره ده. نو علم هغه موقوف علیه شی ده چې د دنیا کامیابی په ده پورې موقوفه ده، د آخرت کامیابی په ده پورې موقوفه ده. ځکه د علم ډیر اهمیت ته خدای پاک وایي چې د علم د زیادت سوال کوئ چې الله ماته علم نورم را زیات کړي. په علم الله تعالی پیژندل کېږي. موږ تاسو مؤمنین یو، خو ایمان څه شي ته وایي؟ چې علم نه په ایمان ذاتي نه پیږو، چې علم نه په ایمان نه پیږو. او ایمان فرض عین ده په نر او په ښځه باندې. بې ایمانه جنت شته نه، بې ایمانه کامیابي بالکل شته نه. اول د ایمان موقوف ده په علم باندې، چې ایمان دغه ته وایي په پښتو تعبیر چې دا کشران ورونه په پوه شي چې سړی به یقین کوي، تصدیق به کوي په ټولو هغه دیني امورو چې پیغمبر علیه السلام په هغه باندې قطعي او یقیني تګ راتګ کړی ده، چې کوم شی د نبی علیه السلام نه یقیني ثابت وي په هغو ټولو به ته تصدیق کوي، یقین به لري چې دا حق دی. بیا که کوم شیان تفصیلي پیغمبر علیه السلام بیان کړي په هغو ایمان تفصیلي فرض ده. کوم شی چې اجمالی بیان کړي په هغو ایمان اجمالی فرض ده. دا مسله لږ په غور واورئ چې سړی څنګه بالغ شي. اول ایمان فرض ده، لمانځه او روژه او زکات او حج او جهاد او د هر څه شي نه مخکې اول ایمان فرض ده. چې ایمان نه وي لمونځ هم نشته، روژه هم نشته، هېڅ شي اعتبار نشته. نو ایمان یقین ده په هغه امورو چې نبی علیه السلام په هغه راتګ کړی، چې تفصیلي راتګ په کړی هغه به تفصیلي منې. دغه اوس څه مثالونه درکړم. نبی علیه السلام 104 کتابونه راغلي دي دنیا ته د خدای پاک طرف نه.
په هغه کې دا 4 کتابونه تفصیلي ذکر شوي دي. تورات په موسی علیه السلام، انجیل په عیسی علیه السلام، زبور په داود علیه السلام، قرآن عظیم شان په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. په دغه 4 به دغسې تفصیلي ایمان لري، کنه ایمان ته بیا ایمان نه ویل کېږي. په هغه نورو ایمان اجمالي ده، مشخص نومونه دي. هغه صحیفو موږ نه دي زده چې په آدم علیه السلام څومره صحیفې نازلې دي موږ یې منو، چې په ادریس علیه السلام څومره نازلې دي موږ یې منو، چې په ابراهیم علیه السلام څومره نازلې دي موږ یې منو. خو دا چې نوم یې څه ده، جزئیات یې څه دي، موږ ته نه ده معلوم، نو هغه ایمان اجمالي بس کفایت کوي. دوم امنت بالله نه وروسته موږ د استي ملایکې ذکر کوو. د ملایکو عادت یو خدای پاک ته معلوم ده، دومره ملایکې دي چې مخلوقاتو ته یې چاته حساب نه ده معلوم. خو دومره عقیده لرو چې دا د نور نه پیدا دي او ټول عمر د خدای پاک عبادت کوي، په ټوله زندگی کې ګناه نه ده کړې، نه ګناه کوي. خو په هغو کې دا 4 ملایکې تفصیلي ذکر دي: جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، عزرائیل علیه السلام. دا به 4 سره تفصیلي ایمان په لري. په دا نور به ایمان اجمالي وي. دغه شان په موږ باندې ایمان فرض ده د الله تعالی په صفاتو باندې. د خدای پاک صفات ذاتی چې هغه د عقیدې مسله ده، موږ تاسو د عقایدو کتاب حیات ژوند د الله صفت ده. داسې ژوند ده د مخلوق غوندې نه ده. موږ نه وو، بیا پیدا شو، بیا به بیرته مرو. اولم نه وو، بیا به هم نه یو. خو خدای پاک او ازالان هم اوس هم شته، ابدان به هم وي. په هغه باندې موت عدم بیخي راځي نه مخکې نه شاته. حیات د خدای پاک صفت ده، علم د خدای پاک صفت ده. دغه به ایمان تفصیلي وي. موږ غوندې علم نه چې موږ اول شی نه زده، بیا سوکه سوکه د استاد نه زده کوو، بیا کله مو زده هم وي بیرته رانه ویرشي. خدای پاک دا دنیا لا نه و پیدا، دا موږ دلته راتګ، دا دلته ناستی، دا دلته اوس بیان. مځکې و اسمانونه چې نه و پیدا، د دغه نه 50,000 کاله مخکې خدای پاک دا لیکلي دي. 50,000 کاله د اسمانو د مځکو د پیدایښت نه مخکې الله په دغه علم و چې په پلانکی ورځ، په پلانکی تاریخ، په پلانکی مدرسه کې به داسې مجمع جوړیږي او داسې به بیان کېږي. دا به کېږي. الله تعالی هغه وخت کې عالم و، اوس هم عالم ده، قیامت پورې عالم ده، په قیامت هم عالم ده. په دنیا کې داسې هېڅ شی نشته چې خدای پاک دې نه وي په خبر، الله دې علم نه پلري. دا به موږ ایمان وي، الله په هر څه باندې عالم ده. قدرت د خدای پاک صفت ده. موږ اول په هېڅ باندې قدرت نه لرو. کنکای چې پیدا شي نه لاس باندې چې وراخیستی شي، نه په خبر غږېدی شي، نه په پښو منډې ویی شي، یعنې په هېڅ شي باندې قدرت نه وي. سوکه سوکه په لږ لږو شیانو باندې قادر کېږي، بیرته بیا عاجز شي. خدای پاک همیش دپاره قادر ده او د عرش نه تر فرشه په ټول مخلوق باندې قادر ده چې الله اسمانونه پیدا کړي، په خپل قدرت پیدا کړي دي. چاته معاونت ته ضرورت نه و، لکه موږ یو کوټه و یو خښ ته لګوو، دغو ته ضرورت نه و. په کلمه د کن چې اراده یې وکړه چې پیدا شه، بس پیدا شو. په هر څه قادر، بیرته په پناه کول هم دغسې قادر. دغه اسمانونه به بیا ټول ختمیږي، دا لمر او سپوږمۍ به ختمیږي، دغه ژوندي سري مخلوقات به ټول مري، دا به ټول ختمیږي. او په یو ان کې سمع اورېدل د خدای پاک صفت ده. الله هره خبر اوري، سوکه وي که په زوره وي، هره خبر اوري. حتی وایي په دا دنیا کې چې څومره ژوندي سري دي، د هر یو مختلف قسم لغت لري چې دا ټول په یوه ور لګیا شي. ټول انسانان هم غږیږي، ټول پیریانان هم غږیږي، ټول مرغان هم چغیږي، ټول حیوانات هم بغیږي، چې دا څومره دي ټول په یوه ور شروع شي. الله تعالی دا ټول داسې بې تکلیفه اوري لکه موږ ته چې یو سړی غږیږي د هغه خبر اوري. دا د ټولې دنیا چې څومره ژوندي سري دي چې هر قسم اواز کوي، خدای پاک ټول په یوه ور اوري. لیدل د خدای پاک صفت ده. موږ غوندې لیدل نه دی. موږ چې دا مخ ته سړی شاته منځ کې سړی چې یو سړی راشي، د دوم سړی ذاتي بیا نه ویني، دیوال نه د باندې سړی نه ویني، دلته نږدې پرده جوړه شوې خواته سړی نه ویني. خدای پاک د عرش نه تر فرشه
په مځکه کې، په دریابو کې، په هوا کې، په ټولو کائناتو مخلوقاتو کې چې هر ځای کې معمولي هر یو شی وي الله تعالی یې ویني. د دغه یو عجب مثال کتابونه لیکي، وایي په توره شپه کې دا کنکای میګتون، تک تور کنکای میګتون چې روان وي، د دغه تور میګتانه په پښه کې دننه په دا توره شپه کې خدای پکې مازغه ویني. دا کنکای میګتون وجود څومره وجود ده، په تکه توره شپه کې د تور میګتانه په پښه کې دننه الله مازغه ویني. او دغه میګتون چې روان وي نو د میګتون د پښې به څومره غږي، څپه یې موږ تاسو ټول عمر اورېدلی ده، د ده ترپی چې میګتون روان وي د دغه میګتون د پښې څپه یې هم اوري. دا یې د موږ د مثال دپاره ویلی دی، خو تر دغه نه کنکي شیان هم ویني هم اوري. اراده خدای پاک د ارادې خاوند ده، چې څه شي ته اراده وکړي هغه کار کړی شي. د خدای پاک د ارادې مخنیوی هېڅوک نشي کړی. کلام د ده صفت ده، د آسماني کتابونه ټول د ده خبرې دي. د ملایکو سره غږیږي، د انبیاو سره غږېدلی، په ورځ د قیامت باندې به د هر انسان سره مخامخ غږیږي، حساب و کتاب ورسره کوي، پوښتنه به تر کوي، ترجمان به په منځ کې نه وي. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې چې 5 خبرو جواب سړي نه یې ورکړی، د ځای نه قدم هم نشي اخیستی. الله تعالی دا پوښتنه کوي په قیامت کې 80 کاله یا 80 کاله عمر مې درکړی او دا دې په څه شي کې تېر کړو؟ دا د ځوانۍ عمر د 15 کلنۍ نه تر 40 کلنۍ چې دا هغه ډېره قیمتي زندګي ده، د دغه به خصوصي پوښتنه کوي دا ځواني دې په څه شي کې زړه کړه؟ د دغه علم چې موږ ته یې راکړی، د دغه به بیا خصوصي پوښتنه کوي په دا خپل علم د څومره عمل کړی. د دنیا 2 خیله پوښتنې دي. اول پوښتنه دا چې دا دنیا دې په کومه لار ګټلې وه، په روا طریقه که په ناروا طریقه. پنځمه دا چې دا دنیا دې بیا په کومه لار کې ولګوله، د ما په رضا کې او که په ناراضګي کې. الله تعالی به د هر انسان سره خبرې کوي. دغه د موږ یقین ده. اوس نو په علم باندې دغه صفات پیژندل کیږي. که علم نه وي په دغه باندې کفار خدای پاک نه مني. یو کافر بل کافر ته وي خدای پاک دې موږ خبرې اوري، ابل ورته وي په زوره خبرې اوري خو سوکان نه اوري، ابل ورته وي که یو وارې اوري نو خو دواړه به اوري، که نه اوري دواړه نه اوري. اوس درې سره ګمراه دي. د خدای پاک په خبرو کې اورېدلو کې په دغو کې شک ده. څوک یې بیخي اوري نه، څوک یې چې په زوره اوري سوکان نه اوري، څوک کې شکمن دي. علم سره دا راځي چې نه پټو ښکاره موږ ته الله تعالی ته نشته، په نسبت سره موږ ته پټ دي. موږ په زړه کې دننه چې د کومې خبرې تصور تیریږي هغه سوچ مم الله ویني، په هغه باندې هم علم لري. ځکه بیا د هغه پوښتنه هم راسره کوي، د هغه پوښتنه هم کوي. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. په زړه کې مت شي پټ دي که ښکاره دي، د دغو ټولو به خدای پاک حساب در سره کوي. د کتابو حقیقت په علم معلومیږي، د رسولانو حقیقت په علم معلومیږي. د تقدیر مسله چې د هر څه دی د خدای پاک مخکې نه تقدیر کړی دا په علم معلومیږي. د قیامت مسائل په علم باندې معلومیږي. خو په یوه کې چا تفصیلي شی ذکر دی، په هغه به تفصیلي ایمان وي. مرګ حق ده، دووري ژوندون حق ده، د قبر حساب و کتاب حق ده، په ورځ د قیامت ټول د اعمالو حق ده، پولیسورات حق ده، جنت او دوزخ حق دي. دا تفصیلی ذکر دي. نور اجمالا دا د قبر د زندگی حالات موږ ته تفصیلی ذاتی نه ده معلوم، د قیامت ورځ حالات موږ ته تفصیلی نه ده معلوم، د جنت نعمتونه موږ ته تفصیلی نه دي معلوم، د جهنم عذابونه موږ ته تفصیلی نه دي معلوم. خو چې پیغمبر علیه السلام ویلي دي موږ به منو. چا کوم شی تفصیلی راته ویلي په هغه به تفصیلی ایمان لرو، چې کوم شی اجمالی ویلي په هغه به اجمالی ایمان لرو. نو اول ایمان موقوف ته په علم، دوم بیا عمل. انسان چې کامیابیږي د ایمان راوروسته ایمان 83 شاخونه لري. دغه شاخونه به په علم معلومه چې خدای پاک دې موږ نه څه غواړي، چې څومره مامورات دا ټول د ایمان شاخونه دي. اوس دا 5 وخت لمونځ د دغه لمانځه طریقه
فرض و واجب و سنت و مستحب شرطونه ارکان خو بد دا ټول په علم معلومیږي. دا چې د لمونځ د موږ خرابېږي په څه شي فاسدېږي په څه شي مکروه کېږي دا په علم معلومیږي. د دغې وجې نه کوم عمل چې بې علمه یې هغه وایي صحت نه لري. صحیح عمل علم شرط ورته چې سړی زده نه وي نو هغه به صحیح څنګه وکړي. لمونځ به په علم زده کوې، اودس به په علم زده کوې، غسل به په علم زده کوې، روژه به په علم زده کوې، حج و جهاد و سیاست و هر څه چې دي دا ټول په علم باندې موقوف دي، دا په علم زده کېږي. ډېر خلک حج ته لاړ شي په لکونو روپۍ خرچه وکړي، 40 شپې کم و زیات مسافري وکړي، خو کتاب لیکي د خوا نه مسلمان تللی دی خوا نه کافر راشي. خواري هم کړي خو هلته د کعبې مبارکي بې ادبي تر وشي، بې حرمتي وشي، په سپک نظر ورته وګوري چې علم نه حج نشته، علم چې نه جهاد نشته، دا چې د چا مرګ روا دی چا نه ده روا، دا خو په علم باندې معلومیږي. چې هغه نه وي د امیر باندې کوم حق ده، د رعیت پر رعیت کوم حق ده د امیر، دا په علم معلومیږي. نو ځکه مجدد صاحب کامیابي هلته راځي اول چې علم وي. د پلار حق په علم معلومیږي، د مور حق په علم معلومیږي، د اولاد حق په علم معلومیږي، د پیر او استاد حق په علم معلومیږي، د شاګرد او مرید حق په علم معلومیږي، د امسایه حق په علم معلومیږي، د میړه حق په علم معلومیږي، د ښځې حق په علم معلومیږي. دا چې علم نه وي دا ټول حقوق پیمال وي. نو دا تاسو چې راوتلي اول قدم د کامیابۍ ده، تر ټولو نه ډیر مهم دغه علم ده، او د دغه نتیجه بیا په قیامت کې موږ تاسو ته په لاس باندې راځي. هغه به بیا اخر کې لږ ذکر کوم درته. دوم شی دا ده چې په دغه خپل علم به بیا عمل وي، په دا علم باندې به عمل وي. که سړی علم کی او په هغه علم عمل نه کی، دغه بیا عالم نه وي په اصطلاح د شریعت کې، دغه فاسق وي. وای کوم عالم چې په خپل علم عمل نه کی دا لایق په دې چې هغه ته جاهل ویل شي، هغه ته عالم ونه ویل شي. کلمون امین نه کیم فاسق ده، کملای نه کیم فاسق ده. نوم دې دغه څوک چې موږ قضا کوي یا روزه خوري یا زکات نه ورکوي یا حج نه کوي یا بل عبادت نه کوي یا خدای نه خسته غیبت کوي، درواغ وایي، نمیمت کوي، شیطانت کوي، زنا کوي، سود کوي، ظلم کوي، دا خو کامی کوي که ملای کوي، دغه انسان ته فاسق ویل کېږي، دغه ته بیا ملا نه ویل کېږي د شریعت په اصطلاح باندې. نو دومه خبر د کامیابۍ هغه عمل ده چې په د خپل علم به عمل کوي، چې عمل نه بیا کامیاب نه ده. یو حدیث مبارک کې راځي وای په جهنم کې په دوزخ کې یو څوک په د کلمې به کوزي پرتی وي، په د دوزخ کې دی به په د خپل کلمو کې داسې تاویږي، اور لمبي به یې کلمې به یې په د خپل کلمو کې به تاویږي، چې وروسته خلک وپېژني چې دا خو مولوي صاحب ده. نو ورته ووایي چې مولوي صاحب ته څنګه راغلی دلته، تا خو موږ ته نصیحت کوو چې دا نیک کارونه کوي او د بدو نه د موږ منې کولو، نو ته څنګه راغلی؟ دی ورته ما تاسو ته د نیکو امر کو چې دا نیک کارونه کوي، خو ما خپله نیک کارونه نه کړي. ما تاسو د ګناه نه منې کولی، خو ما ګناه نه پرېښه، ځکه خدای پاک دا سزا راکړه. نو په علم خو هلته سړی کامیابېږي چې عمل وي، چې عمل نه وي بیا تر نور خلکو نه د ده سزا ډېره غټه ده. لما تقولون ما لا تفعلون، په خوله بیا یو عمل نه پکوي، خدای پاک په دغه ډېر ناراضه کېږي. نو سړی که لږ مسله زده کوي په هغه کې به د مقصد عمل وي. یوه مسله زده کړه ټول عمر عمل پکه، د اوداسه سنت طریقه زده کړه، نو ټول عمر دغه یوه مسله د یوه ورځ دې زده کړه، ټول عمر په د سنت طریقه باندې اودس کوه، د دنیا به هم کامیابي وي، د آخرت هم کامیابي وي. د خوراک د سنت طریقه زده کړه، د چکاک د سنت طریقه زده کړه، د پروتي د سنت طریقه زده کړه، بیت الخلا ته د ننوتلو د سنت طریقه زده کړه، بیرته وتلو د سنت طریقه زده کړه، جومات ته ننوتلو، د جومات ته د وتلو، د ویده کېدن، د راپورته کېدن. خو دا خو د موږ د ټولې زندګي هر څه خدای پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړي دي، بیا په ټول عمر په هغه باندې ذاتي عمل کوي. نو دوم شی د کامیابي هغه عمل ده. دریم بیا مهم شی هغه دا ده چې اخلاص وي. ایمان کې هغه ایمان معتبر ده چې په اخلاص وي، د زړه په مینه وي.
که په خوله ایمان وي د ډاره او په زړه کې ایمان نه وي شریعت کې هغه ته منافق وایي. د نبي علیه السلام د ډاره د صحابو د ډاره ډېرو خلکو کلمه هم ویلې، لمنځونه یې هم کړه، په جهاد کې به هم ورسره شریک کېده، چندې به یې هم راوړې، خو خدای پاک ځای چیرې ښوولی ده؟ جهنم. ولې ایمان و خو د خولې ایمان و، د زړه نه و، اخلاص نه و. ایمان چې بې اخلاص وي دغه ته منافقت وایي، او عمل چې بې اخلاص وي چې خلکو ته ځان ښیي او د خدای د رضا دپاره نه وي، هغه ته بیا ریا وایي، او ریا ته شرک خفي وایي. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. خدای پکې یو وارې د صدقه وکړه، بیا په خلکو ته ضرر ما ورسوه، اذى ما ورسوه، احسان ما په باروه، بیرته د خپل عمل ما بربادوه. لکه چا چې اوله نه په ریا باندې کړی، د عمل کې د خدای رضا مطلوب نه و، د ریا دپاره و، دا عمل الله په نس برباد ده، هیڅ فایده یې نشته. نو دا به بیا په اخلاص وي. خو دا شی مهم د زړه صفایي د اخلاص ده. حضرت نبی علیه السلام د انسان په وجود کې یوه ټوکره ده چې هغه اصلاح شو، ټول بدن به اصلاح وي، چې هغه فاسد و ټول بدن به فاسد وي. هغه چې ده هغه زړه ده. ګورئ د عام ورونه دا مدرسه اگر که د یتیمانو ده، د یتیمانو ته خدای پاک ډېر لوی مقام ورکړی، هغه به لږ خبره مو کوه بیا به یې وکړم. خو تاسې اوس اکثره یتیمان نه یې. یتیم هغه ته وایي چې پلار یې مړ وي یا شهید وي خو دا زوی بالغ نه وي. کنکونه کې یتیم ورته ویل کېږي، چې بالغ شي بیا یتیم نه ورته ویل کېږي، بیا خو مکلف وي. نو دا خو تقریبا اکثره بالغان دي. اوس نو اول شی ډیر مهم هغه د زړه صفایي ده. نبی علیه السلام چې زړه صفا شو بیا به ټول بدن صفا وي. که زړه فاسد و بیا به ټول بدن فاسد وي. دغه زړه نه مراد غوښه نه ده. په دغه زړه کې یو ځای د لطیفه ورته وي، نور ده. هغه نور محل دغه چې اصلاح شي ټول بدن اصلاح ده. د انسان په زړه کې نبی علیه السلام یې دوه تاخچې دي، یو د شیطان ځای ده، یو د ملائکې ځای ده. د انسان زړه چې د خدای د ذکر نه غافله شي نو شیطان وسوسې شروع کړي، بیا شوق د ګناه ورځ په ورځ ډېرېږي، انسان په ګناه ولګي. چې د انسان په زړه کې د الله ذکر وي، د الله یاد وي، خدای پاک په زړه وي، مینه محبت د الله تعالی سره وي، بیا روزانه ملایکې الهام ورته کوي د نیکۍ په طرف، شوق ورځ په ورځ د نیکۍ سره زیاتېږي. نو مهم د زړه اصلاح ده. نو اخلاص هم د زړه صفت ده، ریا هم د زړه صفت ده. ته چې عمل د خدای د رضا دپاره کوم، په خوله خو نارې نه وایه چې زه د عمل د خدای د رضا دپاره کوم، خو تا په زړه کې مینه ده چې الله راضي شي، دغه ته اخلاص وي. ته چې عمل د ریا دپاره کوې، ریا دا معنی چې خلک مې په زړه صفت وکړي چې پلانکی څخه مولوي ده یا څخه مجاهد ده یا څخه سخي ده، په خوله خو دغه نه وایه چې ما زه عمل د دغه دپاره کوم چې خلک مې صفت وکړي، خو تا په زړه کې دغه شوقي دغه ته ریا وایي. تکبر د زړه صفت ده، تواضع د زړه صفت ده. تکبر دغه ته وایي چې په زړه کې ته خپل ځان په بل انسان غټ بولې، بهترې بولې، فوقیت ورکوې، په خوله دعوا نه لرې. په خوله به کله د عاجزي نارې وایه، موږ عاجز مخلوقات یو، عاجز انسانان یو، خو هلته د په زړه کې تقاضا ډېره غټه وي چې زه تر دا ټولو نه بهتر یم، مولي صاحب یم یا خلیفه صاحب یم یا امیر صاحب یم یا پلانکی صاحب یم. دا خو د خولې دعوا نه ده، خو هلته په زړه کې لویي ده، دغه ته تکبر ویل کېږي. او تواضع هم د زړه صفت ده. په خوله خو نه وایه چې زه عاجزي کوم، خو د یو چا د ایمان، د اسلام، د علم، د تقوا، د نیک عمل لحاظ وکړي چې دا د خدای پاک په یو نیک عمل لګیا ده، تر ما نه بهتر ده، تر ځان بهتر وبولې او د ده قدر وکړي، ځان کم ورته وبولې، په خپل خیال کې په زړه کې کم وبولې، په خوله دعوه نه، د ده قدر و احترام دی، هغه عمل دی وجه نه کوي، دغه ته تواضع ویل کېږي. دا تواضع ده. اوس نو
که تکبر ده، که اخلاص تواضع ده، که اخلاص ده، که ریا ده، که ایمان ده، که کفر ده، چې څومره صفات دي دغه ټول صفات دغه د زړه صفات دي. نو د زړه صفایي دغه ډیره ضرور ده چې زړه باید صفا وي. نو امام مجدد صاحب ځکه دا وی چې انسان کامیابی چې راځي په دریو شیانو راځي: اول علم، دوم عمل، دریم اخلاص. نو موږ تاسې علم وکوو او په دا علم کې به مو دوه شی مطلبي: یو د الله رضا، بل په دغه علم باندې نیک عمل کول چې زه خپل عمل په وکم. دریم مو که خدای پاک توفیق راکړو چې بیا زه استاد شم نورو خلکو ته دا دین ورسوم، پیدا متعدي شي. دا علم بهتر ده تر دنیایي نعمتونه. ولې؟ یو سړی نفلونه کوي، روژې نیسي، صدقې کوي، جهادونه کوي، لمنځونه کوي، لازمي عبادت ته صرف د خپل عمل ثواب ورکول کیږي. خو علم متعدي ده، دا نورو خلکو ته نقل کیږي. یو سړی د زرو نفرو ته شاګردانو ته سبق ویي، لکه دا ترجمو کې زر نفره شریکان وي په یو وخت. دا د زرو سره په عمل کې دی ور شریک ده. نو یو سړی به ډېر عمل وکړي که زر نفره. د زرو نفرو چې دوه رکعته نفل یې وکړه، تا فضیلت نفل ورته ذکر کړو، دی هغه نفل وکړه، په ټولو کې ته په ثواب کې ورسره شریک شوې. د چا چې اتباع شاګردان څومره ډېر وي، دغومره د یو سړي ثواب او مقام جګ وي. تر ټولو انبیاو نه د نبي علیه السلام مقام جګ ده. ولې؟ وایي د ده مسلمان امتیان ډېر دي، دی د هر امتي په نیک عمل کې ورسره شریک ده. دغومره د نورو انبیاو په ورځ د قیامت به دوه برخې د جنت خلک د ده امتیان وي، یوه برخه د هغه ټولو اویاو امتو، 120 صفه وي جنتیان، په دغه کې 80 صفه د دغه امت دي، 40 صفه د هغه ټولو امتو دي. نو چې د نیک مسلمان امتیان ډیر دي، د هر امتي په عمل کې ور شریک ده، نو ځکه د ده مقام ته هېڅوک نشي رسېدی. بیا د هغه نه راشاته صحابه مبارکین دي. اول ایمان صدیق اکبر راوړی، د ده مقام ته بیا هېڅوک نشي رسېدی، ځکه دا د ټولو شاته خلکو په عمل کې دی ور شریک ده. صحابه د تابعینو په عمل کې شریک دي، تابعین د تبع تابعینو په عمل کې. دغسې تر موږه پورې چې د اسلام را رسېدلی، د موږ د دغه استاد نه نیولې چې دا موږ ته الف با وایي، تر نبي علیه السلام پورې په دا لیار کې چې څومره علما تیر شوي دي، هغه ټول د موږ سره په ثواب کې شریک دي. په ژوند پورې هم نشوه خبره، دوی د دنیا نه تللي دي، خو موږ ته ثوابونه پاتې دي. هغه عملونه کې موږ په عملو کې دی را سره شریکان دي. په ائمه اربعو کې غټ مقام د امام صاحب ده، په ټولو ائمو کې غټ مقام د امام صاحب ده. ولې د امام صاحب وایي د مذهب چې څومره تابعداران دي، په درې سرو مذهبو کې دومره خلک نشته لکه د امام صاحب په مذهب کې چې څومره تابعداران دي. نو ځکه د ده مقام ته بیا د نور امام هم نشي رسېدی. نو علم متعدي پیدا ده چې څومره ډېر خدمت سړی وکړي او ډېرو خلکو ته علم ورسوي، د ټولو خلکو په ثواب کې سړی ورشریک وي. نو علم، عمل، اخلاص، دغه مجموعه چې په موږ کې راشي بیا کامیابي د سعادت دارینو ده. که علم نه وي، اوله نه کمزوري شوه، نه په پوره ایمان خبر یو، نه په پوره لمانځه خبر یو، نه په پوره روژه او په اوداسه او په غسل او په نورو احکامو، عمل مو کمزوری. دوم بیا عمل ده چې عمل به وي، که عمل نه وي بیا نه په د خپل علم مو خدای پاک نیسي، نو چې عمل دې ولې نه پکوه. دریم اخلاص ده چې دا څه چې کوې زده کوې، که خلکو ته یې بیانې، که استازي کوې، که واعظ و نصیحت کوې، که خطابت کوې، که د بل نه زده کړه کوې، نیت به د خدای پاک رضا وي، اخلاص به وي. دا د مخکې علماو په خبرو کې چې ډېر اثر و، اوس هغه نشته، ځکه مخکې علماو ټول نیتونه ډېر صفا وو. چې نبي علیه السلام د زمانې نه یوه ورځ لرې کېږي، عمل کمزوری کېږي، نیتونه کمزوري کېږي. چې یوه ورځ هغه ته ورنږدې کېږي، هغه د هغه نیتونه ډېر صفا، عملونه یې ډېر صفا. نو تاسو ته د خدای پاک په علم کې ښه ترقي نصیب کړي، دا استادانو ته د خدای پاک په د خدمت کې ښه ترقي نصیب کړي، دا منطقو کې د خدای پاک مدرسې ډېرې کړي، الله د علما ډېر کړي، د علم خادمان د خدای پاک ډېر کړي، د علم معاونین د خدای پاک ډېر کړي. او دغه ته یا فکر کوئ ځان درته چې کم ونه لیدی شي. عالم ته چې کوم مقام خدای پاک ورکړی، دا مقام دی بل چا نشته. حافظ ته چې کوم مقام خدای پاک ورکړی، دا هغه مقام دی بل چا نشته.
خو چې موږ لږ خپل زندگی ته لږ پام شي. بیا لږ اسانه خبر بل درته وکړم. په جهاد کې چې څوک سفر د جهاد ته لاړ شي، لمونځ یې ذکر یې په یو کم 50 کروړه بدلیږي، یو کم 50 کروړه باندې. صدقه یې چې مجاهد په ځان روپۍ لګوي یا په بل ته ورکوي، 1 روپۍ په 2 لکه بدلیږي. خو مدرسه کې طالب چې ذکر کوي، لمونځ کوي، خدای پاک په یو کم 50 کروړه ورته بدلیږي. دا روپۍ چې په ځان لګوي که په ملګري لګوي، یو په 2 لکه لګوي. ځکه د علم چې اوت من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع الی اهله. څوک چې د کور نه په علم سي اوت، بیا دا فی سبیل الله ده چې تر څو پورې بیرته خپل کور ته راځي. دا زموږ کشران طبقه د جهاد د ثوابونه کله خبر شي، د خپل منصب نه ورته معلوم. دغه وخت عباس ورته لیدل کېږي، هلته ماته کله کله راځي، ته خو یو تلیا راته وکړه چې زه چېرې لاړ شم فدایي وکړم، زه چېرې لاړ شم عملیات وکړم، زه چېرې لاړ شم. دغه منډه سر ماتول خوند ورکوي دېس کې چې ثواب په هغه کې ده. د مجاهدینو د جهاد دوره ډېره ده که طالبانو د علم د حاصلولو دوره؟ د اوس نه چې لګیا شو چې تر څو فارغه کېږي 12 کاله 14 کاله او مسلسل جهاد په کال کې او تشکیل کې یو میاشت 15 شپې او دا شپه ورځ لګیا، دغه خپل قیمتي عمر نه د قیمت نه موږ نه یو خبر، د بل چې موږ سره شوق پیدا شي. علم تر ټولو نه غټ مقام لري. په ورځ د قیامت اول شفاعت انبیاء علیهم السلام کوي، دوم بیا علما کوي، دریم بیا شهدا کوي. د عالم هغه رنګ چې دی لیکل پکې د شهید د وینو نه زیات قدر لري، وزن لري په ورځ د قیامت باندې. نو موږ د داسې خیال نه کوو چې بعضې مجلسونو کې څوک د نورو شیانو فضایل راته ذکر کړي، د خپل شی د علم کې چې پراته یو په هغه ډېر ثواب کې چې یو هغه ډېر ثواب ته مو شیطان نه ورپرېږدي. حقاني صاحب د خدای پاک جنت الفردوس نصیب کړي، دوی ویلې موږ یو 4 طالبانو غالبان که 3 طالبانو په طالبي کې مې یو وارې سودا شوه چې حج ته تللي وای، روپۍ هم نه درلودې مسکینانو چې په پښو تللي وای روان شو زابل ته ورسېدو. بیرته سوچ را پیدا شو چې کابل حضرت مبارک ته درځي چې ورشو، دعا به هم تر وغواړو، اجازه به هم تر وغواړو. نو دعا چې راته وکړي دا مزل به خدای پاک راته اسانه کړي، د خدای پاک دوست ده. وای چې راغلو بیرته، ځکه موږ د هغه مریدان وو، نو ورته مې ویله چې موږ د حج اراده کړې ده او خرچه نه لرو، نو ته اجازه هم راته وکړه، دعا راته وکړه چې خدای پاک مو په خیر او په عافیت باندې ورسوي، بیرته م راورسوي. وای دې لنډ راته ویله دا شیطان ده، دا فکر یې درکړی، د علم نه باسي. یو وار علم وکړئ، وای حجونه به بیا ډېر وکئ. وای هغه د هغه خبره شو، اوس هغه د 20 حج که 25 حج په هغه وخت کې کړي چې ما ته غږېدو. وای کله شیطان سړی د هغه غټ ثواب نه باسي. حضرت معاویه رضی الله عنه ویده و، جمعه تر تېره شوه چې اودس یې وکړ، هغه جومات ته پخوا خو ساعتونه نه وو چې جمع شوې، نو د زړه د درد نه یې غږ وکړ، دا څومره غټ غم ده په واقع کې، یو تکبیر اولا تر ټولې دنیا او ما پهه بهتر ده، جمع رانه تېره ده. بل وخت کې بیا ویده ده، د جمع وخت رانږدې شو، څوک راغله راویښ کړه. دی چې راویښ شو چې ناشنا سړی ولاړ ده، پېژني نه، امیر المؤمنین ده. ورته ته څوک یې چې زه دې راویښ کړم؟ وایي زه شیطان یم. شیطان پیری په هر شکل کې ځان ښکاره کوی شي. چېرته دې راویښ کړم؟ وایي جمع لمونځ ده نه تېرېږي. دور ته ویله ته خو خلک نیکو کارو ته نه امر کوي، ته خو په بدۍ امر کوي، جمع ته مې څنګه راجي کوي؟ وایي د دغه دپاره چې کوم چې ابله ورځ چې تا نه جمع تېره وه، تا چې د زړه د درد کوم غږ وکړو، په هغه غم چې خدای پاک تا ته څومره ثواب درکړو چې 100 جمع دې کړی وایم، یو غومره ثواب دې نه شوی ګټلی. نو زه دا ویم که بیا جمع درنه تېره شي، ته خو بیا ژاړې، خدای پاک بیا ډېر ثواب درکوي، چې ډېر ونه ګټې کم وګټه. موږ ذکر ورکو د مریدانو ته، د زړه ذکر، د زړه ذکر د خولې په ذکر نه یو په 80 درجه زیات ثواب لري. خو هغه مریدي بیا وینې نفلونه هم ډېر کوي، تلاوتونه هم ډېر کوي، وظیفه کوي و څومره په شبه روز کې 15 منټه، نفل 20 رکعته کوي، تلاوت سپارې کوي،
خو ذکر ته 5 منټه وخت نه لري. ولې؟ شیطان یې هغه ډېر ثواب ته نه ورپرېږدي، ځکه شیطان خو زموږ دښمن ده که نه، چا ډېر ثواب نه. اوس علم کې چې ډېر ثواب ده د دغه نه یې باسي، په دین په لیارې باسي، بل چې فضیلت ورته ښکاره کوي. نو د خپل مقام باید وپېژنو. موږ ډېر نیکه زندگی د الله را باندې رحم کړی دی چې علم ته یې منتخب کړي یو. او دغه چې دلته د دارالیتام د یتیمانو په نامه باندې جوړ شوی ده، دا شهدا دا ټول اولیا دي چې د خدای د رضا دپاره څوک شهید شوی وي، د هغو روح راځي په خپله کورنۍ باندې ګرځي او په جمعه باندې د اولادو عمل مور و پلار ته په قبر کې عرض کیږي. په جمعه نبی علیه السلام ته 2 وارې په ورځ کې سهار و بیګا او مور و پلار ته په جمعه دا چې اولاد په نیک عمل باندې ویني، نو هلته مور و پلار ډېر خوشحاله وي. د هغو په ژوند کې چې جهاد کوم دغه یې مطلب و چې خدای پاک په وطن کې اسلامي نظام راولي، دغه یې مطلب و چې خدای پاک د موږ په کور کې دینداره خلک پیدا کړي. نن الله اسلامي نظام هم راوستلی، تاسو ته امید ده چې خدای پاک په کورو کې علما پیدا کړي. د عالم مقام بیا تر شهید نه پسې پورته ده، خو مخکې مو درته ویلې چې تر شهید نه پورته ده. دوی چې ډېر خوشحاله کېږي په دغه باندې خوشحاله کېږي چې تاسې علم وکړئ، ځکه په دغه علم باندې سړی چې مړ شي نور اعمال یې ختمیږي، خو 3 شیان پاتې وي: صدقه جاریه، نیک صالح اولاد، علم نافع. د دغو 3 ثواب وروسته هم رسېږي. د چې طالب شي او بیا د طالب په نیک عمل کوي، نو هم عالم شي او هم اولاد صالح شي، نو مور پلار ته خو ډبل ثوابونه ځای ته رسېږي. هغه ډېر بیا په خوشحالۍ په قیامت کې په جنت کې که د پلار مقام جګ و، د اولاد لپاره شفاعت کوي چې خدای پاک د ما مقام ته دیم راولي. که د اولاد مقام جګ و، د مور و پلار لپاره شفاعت کوي چې خدای پاک دیم د ما مقام ته راولي. دواړه طرفو ته ګټه ده. که پلار غټ مقام و اولاد به ور یو ځای کېږي، که د اولاد غټ مقام و پلار او مور به ورسره یو ځای کېږي. نو د خپل علم ته ښه متوجه شي، ښه کوشش پکې وکړئ چې د هغو هم ارمانونه پوره شي. او لویه خبر دا ده چې الله راضي شي. چې الله راضي شي نو مخلوق ټول راضي ده. پلار او مور او وطنوالو خلک چې راضي کېږي د سړي خو په نیک اخلاقو راضي کېږي. نیک اخلاق په علم سره پېژندل کېږي. خو اول کوشش د زړه د صفایي حضرت عبدالله ابن مبارک هغه وی 10 کاله ما آدابو زده کولو کې تېر کړه، 20 کاله کې مې بیا وروسته علم وکړ. مخکې نه به د اوله نه د نیت صفایي کوشش ډېر و، ریاضت په ډېر و، تقوا کوشش په ډېر و. په دغه به ډارېده داسې نه یې چې ما عمل ریا وي پکې. حضرت عمر صاحب غوندې شخص خو چې زخمي ده د حضرت حذیفه ابن یمان چې صاحب د سر د رسول الله صلی الله علیه وسلم و د هغه نه پوښتنه کوي، پټې ورغواړي چې رښتیا وایې تا ته خو نبي علیه السلام د منافقینو نومونه ذکر کړي وو، زه خو به په منافقینو کې نه یم درته ښوولی. هغه ورته ویلې نه. بیا خپل زوی ته وایي وایي چې زه شهید شم، جنازه مې چې واخلی، که د جنازې په لمانځه کې مې حضرت حذیفه شریک و، نو بیا خوشحاله شه چې بیا نو زه مؤمن ته دنیا نه تللی یم. او که هغه جنازې ته رانغی، د منافق جنازې ته هغه نه ورځي، ځکه نبي علیه السلام د منافقینو نومونه ورښولي دي، بیا نو ما په حال ذاتي وژاړئ خدای ته چې زه برباد یم. د څومره غټ مقام خدای پاک ورکړی، په امت کې 2 مقام د ده، خو د هغه سره د خدای پاک نه څومره ډارېږي، ځکه زړه صفا ده. زړه د الله د تجلیاتو مظهر ده. چې زړه صفا شي د خدای پاک انوارات او تجلیات چې په بیا سړي ته خپل ځان هېڅ لیدی کېږي، هېڅ لیدی کېږي. او چې څه کمال په ځان کې وینم چې خو خدای پاک را کړی ده، ما خپل نه ده. په پردي جامه باندې سړی فخر نه کوي، هغه جامه چې خپله وي پې هغه فخر کوي. موږ ته علم هم الله را کوي، موږ ته ژوند الله را کړی، موږ ته قدرت الله را کړی، موږ ته خبرو زده کړه الله را کړی، د لیدلو توان الله تعالی را کړی ده، د اورېدلو توان الله تعالی را کړی ده، د اراده چې یو شي کوو دغه توان الله تعالی را کړی. خدای پاک خپل صفاتو مظهر مو ګرځولي، دا خو د موږ خپل یو هم ذاتي نه دي، وجود موږ خپل نه ده. ډېر زیات خبرو ته ذاتي ضرورت نشته، خبرې دې کمې وي خو عمل دې زیات وي. علم، عمل، اخلاص، دا شیانو باندې خو سر خلاص شو که نه؟ دا کشرانو ملګري ورونو سر خلاص شو.
خپل علم کې ډیر کوشش کوئ غټ ثوابونه په دغه کې دي او علم د نجات لار ده د جنت لار ده چې څوک د علم په لار روان شو الله د جنت لار ورته اسانه کوي توفیق بیا د عمل ورکوي خدای پاک مخه علما کا علامه د دنیا او د آخرت کامیابی نصیب کا دا موږ راتګو دا خبره دي خدای پاک د خپل رضا لپاره وګرځي دا دلته خدمت او اجتماع او راتګ د ټولو مسلمانانو او د ټولو علماو د خدای پاک د خپل رضا لپاره وګرځي واخر دعوانا